د مسافرۍ کوټه چې اوس یې فضا د دریم ملګري وژل کېدو ور پیکه کړې او د کابل پوهنتون برید د محاصلې دورې شوخي ترې لوټلې ده. رضا روغ وتلی خو نصرت پر سینه، لاس او پښه مرمۍ خوړلي دي او دریم ملګری یې راهد وژل شوی. ارمانونه یې لوی وو. ویل یې یو وخت به ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندېږي ځکه چې 3 کسیز ټاکنیز ټیم یې هسې هم جوړ دی. مو 20 کاله یا 25 کاله وروسته به تر ټولو مهم انتخاباتي ټکټ مو وي. همدام له وسله ولاقه ولو سره څو ځله مو ویل. راهد به کله کله ماته ویل نو که چیرې دغه کېږي نو رئیس جمهور باید دا اوس څه معمول دي نو خو ته به رئیس جمهور کېږي. کله کله به خندل وایي نه ته پښتون یم ځکه دا رئیس جمهوري به ماته راکړې ته به معاون سې. ما که خلک در سره ووایي زه بیخي خوشحاله یم خو که وسې نو دا له اوږدو اهدافو څخه مو یو همدا و. رضا دا هم غنیمت ګڼي چې که دغه ملګری یې ژوبل هم دی ژوندی خو دی لکه د سکني ورور خدمت پسې کوي. کله د شاتو چای ورته جوړ کړي او کله یې چاپي کوي. په روغتون کې هم تر خپلو خپلوانو دی ډیر ورسره و. د پوهنتون برید د دوی د ملګرتیا مثلث مات کړ خو د مینې او ورورګلوۍ مثال یې ژوندی دی. وایي غونډو افغانانو ته پکار ده چې د خپل وطن د خیر لپاره یو بل سره ومني. هیڅ وخت به اساس قومیت مذهب و هیڅ وخت مو یو بل ته د ژبې، قوم او مذهب په سترګه نه دي کتلي. د یو بل توپیرونو ته مو درناوی لاره. یو بل منو. نصرت پښتون او په حنیفي مذهب دی. زه ورته احترام لرم او دا توپیرونه زموږ د جدایي لامل نه ګرځي. هغوی هم ماته درناوی لاره. بهر ساړه دی. رضا هڅه کوي په تودو کالیو د خپل ژوبل ملګري ټپونه ټکور کړي. دوی دواړه نن د خپل وژل شوي ملګري راهد د مور کتو ته ورځي. د کابل پوهنتون د عامه ادارې او پالیسي جوړونې پوهنځی هماغه ټولګی چې که یو خوا د درو خوږو ملګرو د مینې کیسه بیانوي نو بل خوا د هغې کرکې شاهد هم دی چې 22 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 40 نور یې ژوبل کړل. اوس یې د بیا رغونې چارې روانې دي خو پکې د ګڼو کورنیو رژېدلي ارمانونه د بیا رغېدو نه ښکاري. د محمد راهد امین خندنۍ څېره اوس یوازې د کور پر دیوالونو پاتې ده. بورې مور ته یې همدغه څو عکسونه، کتابونه او ملګري په نښه ورپاتې دي. وایي په دوی یې زړه تسکین دی. روزی که روز ما چون 2 راه جان بود یا 3 راه. د راهد د مړینې دویمه یا درېیمه ورځ وه. ځینې به فتحې ته راتلل. ترې مې د نصرت پوښتنه کوله. استاد یې ویل ښه دی. بیا روغتون ته ورغلم. دی مې چې لید ته به وایي راهد دی. په ټنډه مې ښکل کړ. ورته ومې ویل له تا مې د زوی بوی راځي. نن هغه نشته خو تاسې ما سره یې. تاسو سره مې د زوی خاطرات دي. کله به مې چې راهد ته زنګ واهه نو ویل به یې مورې پوهنتون کې ملګرو سره یم. لکه د نصرت او رضا په لاس کې د ازغي لرونکو ګلابونو په افغانستان کې له جګړې سره جوخت ژوند هم روان دی. او یوازې دوی نه دي چې دغه جګړه د ملګري پر قبر دروي او ژړوي بلکې زرګونو افغانانو نه یې د زړه ټوټې بیلې کړې او په ابدي خوب ویده کړي دي. جګړې که کله افغانان په فکري لحاظ سره ویشلي نو کله بیا د طرف، ژبې او قوم په نوم هم د دوی ترمنځ دیوالونه درولي دي. خو اوس دا دی دلته یو ژوبل پښتون، یو روغ وتی هزاره ځوان د خپل وژل شوي تاجک ملګري قبر ته لاس په دعا دي. 3 واړه ځان افغانان بولي. د کابل پوهنتون برید دوی سره ستوي کړل خو ملګرتیا یې لا ژوره شوې. دوی وایي کاش د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې هم د روان جنګ پر ضد سره ملګري شي او پر جګړې خاورې واړوي. هغه هیله چې معلومه نه ده رنګ به راوړي او که نه. نورګل شفق، BBC کابل.